امرالله صالح پرون مازدیګر ولې کابل ښار ته راوتلی و. جنایتکارانو غلو او لنډغرو ته یې څه وویلې، څنګه د افغانانو له تود هرکاري سره مخ شو، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. امرالله صالح پرون مازدیګر د کابل ځینو برخو کې پلی ګرځېدلی او د عامو خلکو سره یې کتلي. امرالله صالح ویلي ښار ته زما وتل د دې لپاره دي تر څو خلکو ته وښایم چې د کابل ښار وضعیت تر پخوا ښه شوی دی او لا نور به هم ښه شي. امرالله صالح زیاته کړې چې جنایتکاران غله او لنډغران به هیڅ ځای کې ترې پټ پاتې نه شي. د امرالله صالح د کابل ښار ته د راوتلو ته ځینو افغانانو مثبت غبرګونونه ښکاره کړي دي. په دې اړه خوشحال آصفي لیکي حق ته به حق وایو. په اوسني حکومت کې یوازې امرالله صالح دی چې په جدیت کار کوي او قاطعانه دریځ لري. دا نور اکثره فیسبوکي ټامیان دي چې له بې ځایه غونډو، لیدنو کتنو او فیسبوکي اخیستلو پرته بل کار نه لري. که امرالله صالح له حکومت نه منفي کړئ، دې حکومت ته نور څه نه پاتې کیږي. خو ای کاش چې حکومت په لسګونه امرالله صالح درلودی، اوس به وضعیت ډیر بدل شوی وای. بلخوا رسول جان منګل هم پر فیسبوک لیکلي په دې کې شک نسته چې امرالله صالح یو با استعداده او ځیرک انسان دی. په پښتو، دري او انګریزي په پوره حوصله‌مندۍ خبرې کوي. د ادبیاتو قوي توري کاروي. د مسعود په غېږ کې رالوی شوی دی. د نړیوالو استخباراتو سره هم نږدې پاتې شوی دی. د صالح تر ټولو نه جبرانېدونکی عمل دا و چې خوشحال سادات یې له دندې ګوښه کړ. څومره به ښه و چې د کابل امنیت یې سادات ته سپارلی وی. صالح به هم په آرام وی او هیوادوال به هم په آرام و. نن امرالله صالح کابل ښار ته راوتلی دی. لیدونکو دا د هغو افغانانو غبرګونونه وو چې امرالله صالح ته د کابل ښار د راوتلو په اړه کړي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.